د افغانستان لنډ تاریخ. لیکوال علامه عبدالحی حبیبي، ژباړن عبدالودود کرزی. درېیمه برخه. زردشت خپل عین پر دریو اخلاقي او حیاتي بنسټو بنا کړی دی او هغه دا دي: هومته یعنې ښه منل، هوښته یعنې ښه ویل، هوورشته یعنې ښه کول. او په دې ډول د زردشت پیروانو ښه منل، ښه ویل او ښه کول د خپل عمل اساس ګرځاوه او خپله انګیرنه، خپله ژبه او خپل عمل یې په یو شان له معنوي او مادي ککړتیا څخه خوندي ساتل. د بدني او روحي پاکوالي، د رښتیا، سموالي، میړانې، سخاوت او ټولو ښو اخلاقو مراعت یې کاوه. درواغ او تور منع و او د مزدن سینا هر پیر و په دې مامور ګڼل کېده چې اور او اوبه د ځمکو د ناپاکیو له ککړتیا څخه وساتي، ځکه نو دوی ځمکه د مړو د جسدو له ککړتیا څخه ساتله او خپل مړي یې نه ښخول، بلکې په ازاده هوا کې په لوړو ځایونو باندې ایښول چې د هوا مرغان یې وخوري او له منځه ولاړ سي. د زردشت عین چې د پیدا کېدو او روزنې ځای د دنیا ډیر لرغونی پایتخت بخدي یا اوسنی بلخ و، د اوستا د کتاب په وسیله تبلیغ سو چې تفسیر یې په پهلوي یعنې زند ژبه راغلی دی او هغه ژبه چې اوستا پرې لیکل سوې له ویدي ژبې سره ډیر نږدېوالی لري. د اوستا کتاب د اسکندر تر یرغل د مخه 815 فصله او 21 نسکه یا کتابه لرل، خو سکندر د غوایي 1200 پوسټونه چې پر هغو اوستا کتاب لیکلی و وسوځل او تر سکندر وروسته چې بیا هغه کتاب راټول کړ 348 فصله لاسته ورغلل چې پر هماغو 21 نسکو وویشل سو او د ویسټ نومي انګریزي عالم په حساب دې ټولو 21 نسکو 4.50 کلمې درلودې چې اوس له هغو څخه یوازې 3,000 کلمې سته. له هغې شرحې څخه چې انګریزي ختیځپوه براون کړې ده داسې څرګندېږي چې د اوستا باختري اصل له منځه تللی او هغه څه چې اوس پاته دي یوازې 4مه برخه یې ده. په دې تفصیل لومړی یسنا یا پریسته او جشن چې دیني سرودونه دي او 2 فصله لري. دوهم ویسپرید سروان د دعا او اورادو مجموعه ده چې له 23 څخه تر 29 پورې فصلونه لري. درېیم وندیداد د شیطانانو دفاع کوونکی د اوداسه، استغفار، توبې او نور دیني احکام لري او 22 پر ګرد یا بابونه دي. څلورم یشت نموز او ستاینه د خدای او ملایکو ستاینه ده او 21 باب لري. پنځم خورد اوستا یا کوچنی اوستا چې د 350 میلادي په شاوخوا کې ازرد مهر اسپن طالب کړی ده او دعاوې، نمزونه او مناجاتونه پکښې راټول سوي دي. د اوستا مدنیت په دوره کې چې له 1200 قبل میلاد څخه پیل سوی دی لومړی وار په پخدي کې شاهي نظام منځته راغی او اوستا وایي چې یما د اهرامزاده په امر یو واره ودانه کړه چې اوږدوالی او سور یې د یو اسپریس یا د اس غلولو د میدان په اندازه و او په هغه کتبې راز راز ځناوران لکه پسونه، غوایان، سپي، مرغان او نور ساتل او هم یې د یو هتره یا میل په اوږدوالي د اوبو ځای وکیندی او په هغه واره کې په مخصوص ترتیب بازارونه، کوڅې او کورونه جوړ کړل، خو په هغه ښار کې ناروغانو، درواغجنو، بدخویو، پیسانو او لیونیانو ته ځای ورنه کړ. په دې ترتیب د بخدي په واره کې د اریایي مدنیت لومړی ښار ودان او د لومړي مرکز تاسیس سو. په دې ترتیب په بخدي کې د اریایي مدنیت لومړی ښار ودان او لومړی مرکز تاسیس سو او همدا د واره اوستایي کلمه ده چې په سانسکریټ کې وهاره سوې ده
او په دري کې بهاره ځینې جوړه سوې ده چې پر هغه ځای تر اسلامي لومړۍ پیړۍ پورې د بلخ نوبهار ودان و. د اوستایي مدنیت په زمانه کې چې اریایي خلکو د هندوکش په شمالي لمنو کې کلیوالي ژوند ته لاس ورته کړ، کلي او ښارونه یې ودان کړل او د کوچیتوب له دورې څخه په کورو کې د اوسېدو حال ته راواوښتل. دا هغه ګام و چې د مدني مرحلو د لوړتیا او اقتصادي تحول په لاره کې واخیستل سو. همدا مهال و چې شاهي نظام هم منځته راغی او د بخدي پاچاهانو چې د اوستا په شنو کې د پیرزاته په نامه یاد سوي دي، یعنی پیشدادیانو په خپل سلطنتي نظام کې نظم یا داد او نیاو یا عدل منځته راوستل. د اوستا په تعبیر د بخدي دغو پاچاهانو د رب النوعي مقام هم درلود او څنګه چې په ویده سردو کې هم د دغو پاچاهانو یادونه سوې ده. ځکه نو د دې شاهي کورنیو زمانه تر تاریخ د مخه سرته چې آرین خلکو د هندوکش له شمالي سیمو هجرت نه وکړ رسېدای سي. خو په اوستا کې یو لوی پهلوان د ګیومرس له اولادیې څخه چې هیوشنګ نومېد په پریزاته یا پیشداد ملکب و، یعنی لومړی قانون ګزاره او دا د دري ادبیاتو همهغه هوشنګ دی چې د البرز په غره کې د ناهید یا اهناهیتا د رب النوع لپاره قربانۍ کولې او له دیوانو سره جنګېده او پر اوو هیوادو یې پاچاهي کوله. د دینکرد په دریم کتاب کې داسې راغلی دی چې د کرهڼې او دهقانیه یا دهقانۍ دود او د مالکیت اصل همدغو پیشدادیانو منځته راوړی دی او بیا وروسته هوشنګ د یهودتیا د البرینو په وینا د هوبیزیا یعنی د حکومت او پاچاهۍ او د خلکو د ساتنې اصل ایجاد کړی دی. له دغه روایت څخه پوهېدای سو چې د اوستایي دورې مدنیت د ویدي د اوایلو او کوچیتوب سره توپیر درلود، په دې معنی چې دا وخت د ښکلي بخدي خلکو په کرهڼه او آبادۍ د کلیو او ښارو په ودانۍ لاس پورې کړی و. د کوچیتوب او بدویت د ژوند له اقتصادي مرحلې څخه د دهقانۍ او د مځکې مالکیت ته او حتی تر هغې یوې لوړې مرتبې ته یعنې د حکومت او سلطنت ایجاد ته رسېدلي وو. او هوشنګ پر یوې خورا ارتې ورشو او ځمکې حکم کاوه او د دیبانو او کوډګرو او بدذاتو سره چې د مدنیت ورانوونکي او د کلیوالو کروندګرو دښمنان وو جنګېده. تر هوشنګ وروسته بیا پیشدادیي پاچا تیمورس دی چې په اوستا کې د تخمه او روپه په نامه یاد سوی او په ازینونیت یا وسلوال ملقب و. دی د یوو هیوادو پاچا د وینګوهان زوی د انګهټ لمسی او د هوشنګ کړوسی ګڼلی دی چې 13 کاله یې له خپل وزیر شدسیب په کومک په عدل او انصاف حکومت وکړ. دته دیوبند هم وایي، دا ځکه چې دیبان او هریمن یې بندي کړي وو او هم یې ځینې داسې مدني کارونه وکړل چې په نوي اقتصادي مرحلې کې ورته اړتیا وه، لکه د وړیو وریشل، د کالیو سکشت او ګنډل، د څارویو اهلي کول او له آس، غاتري، اوښ، غوایي او خره څخه ګټه اخیستل، لیک او لوست منځته راوړل. د کریستن سن په وینا تر تیمورس وروسته یې ورور جمشید پاچا سو او لومړی ځل یې د نوروز جشن جوړ کړ. ادوی د اوستا په تعبیر د شوګلو خاوند و چې دا لقب په اوستا کې په پهلوي کې هورمنګ راغلی دی. د درې خویندې د یموګ او ارینوک او سنهوک په نومو درلودلې. په شاهنامه کې ارنواز او شهرناز راغلي دي. د اوستایي مدنیت دورې او د اریایي نژادو شاهي کورنیو او نومیالیو کسانو او پهلوانانو په اړه تر اسلام د مخه او وروسته د پخوانیو کتابونو روایاتو د زمانو په تیریدو یو داستاني بڼه پیدا کړې ده او په دغو کتابو کې د اساطیر په مختلفو ډولو راوړل سوي دي. خو موږ دلته زیار باسو چې تر خپله وسه د نوموړیو داستانو تاریخي اړخونه ولټوو. په وید کې د پیشدادیي ستر پاچا نوم یمه، په اوستا کې یمبه، په پهلوي کې یم او په دري کې جم دی چې صفت یې په اوستا کې خشیتا، په پهلوي کې شت
او په دري کې شد راغلی او جمشید یې بولي، یعنی ځلیدونکی جم. د جم پلار په اوستا کې ویهونت دی چې وروسته بیا وینګوهنت، وینګوهان و وینجوهان معروف سو. زویه یمه چې مساوي کیږي په جم د هورمزده لخوا د خلکو ساتندوی او پاچا وټاکل سو چې د خلکو د ودانۍ او هوسایي لپاره زیار وباسي. دلته یوه لکړه، یو غمی، یوه توره، یو کټوری یا جام او د یوې زرین تیش غاښور ورکړل سو چې د ده د شاهي لومړی نښان دی او له تیش څخه د ځمکې په کرلو او کرهنه کې کار واخلي. د خلکو او څارویو د نسل په ډیرولو کې زیار وباسي. د بختي واره ودانه کړي او هغه ځای چې په اوستا کې د لوړو بیرغو لرونکی یا ښکلي بختي بلل سوی د خپل ځان او نورو ښاري خلکو ټاټوبی وټاکي. د بختي پاچا یما لومړی پاچا دی چې د مدنیت او ښاریتوب بنسټ یې ایښی او ټولنیز ژوند یې ترتیب کړی دی. کرنه، څاروي، روزنه، کار، د اوسپنې ویلول، د کالیو او بدل، د وسلو او جواهرو کارونه، د لښکري طبقې ټاکل، خټګري او د فلزاتو او درملو کارول یې دود کړل او په خپل لومړي شاهي پایتخت ښکلي بخدي کې مدنیت جوړ او خپور کړ. د فرانسوي څېړونکي بینونیست په وینا دی هغه اریایي شخصیت دی چې د اسلام تر منلو د مخه د نورستان د خلکو په منځ کې د ایامیرا په نامه تر ټولو ارباب الناو لوړ او ستر رب النو ګڼل کېده او د هغې سیمې په مرکزي موبد کې چې هلته د قربانۍ دودونه پر ځای کول د ده مجسمې درولې دي. په نایسنا کې له 3 تر 5 فکرې پورې وایي د جم د پاچاهۍ پر مهال تودوالی، زوړوالی، مړینه، روخه یا کینه په دنیا کې نه وه او د 19 شت په 11 او 38 فکرو کې راغلی دي چې د جم په پاچاهۍ کې د نړۍ ژوندون په خوښۍ او خوشحالۍ تېرېده. د رنځ او ناورین نښې نه وې. په اوستا او د عرب او عجم په نورو تاریخي کتابو کې د جم او پیشدادي بادشاهانو کیسه د ډېر لرغونتوبه له امله افسانوي بڼه غوره کوي او څرنګه چې د جم پاچاهي د هر راز، هوسایي او آرامۍ، داد او ښېګڼې سرچینه بللې ده، ځکه یې نو هغه څوک د خیر، خوښۍ او ښېګڼې د دې سره چیني د ورانولو وسیله سوی. اژدها یا اژدها یا ښامار بللی دی او دا سړی بیوراسپ د اورونداسپ زوی ګیومرس د ګرشا چې مساوي کیږي په غرشا سره د اولادې څخه و چې مور یې او زک یا ودک د جم خور و او بیوراسپ دلسوز راسونو د خاوند په معنا دی او څنګه چې ګړندي اسان درلودل نو ځکه یې ورته تازی ویلی دی چې په همدې سبب ځینې مورخینو دی تازی او له عربي نژاده ګڼلی دی. وایي چې دی د بورې پر ځمکه راپورته سوی دی او په دغه نامه تر اوسه یو ځای د افغانستان جنوب ختیځ ته په ژوب کې سته. څرنګه چې عربو دا نوم مورب کړی او ضحاک ورته ویلی دی ځکه یې نو نوموړی عربي نژاد بللی دی او هم څرنګه چې سامي نژادو له اریایانو سره سیالي درلوده ځکه نو هر عناصر چې د نوي تشکیل سوي مدنیت او د بختي پاچاهۍ ته خطر پیښوي هغه له پردي نژاده باله او لکه اریایي نژاده تورانیان، ضحاک، بیوراسپ عربي نژاد یا عربي نژاد ډوله ګڼلی دی. د توبري او البیروني په څیر ځینې دقیق مورخان وایي عربانو ضحاک عربي نژاده او عجمیانو عجمي انګیرلی دی. څرنګه چې د افغاني تاریخي ښار و ځایونو او سړیو په نومونو کې لکه د غوري شاهانو د کورنۍ ستر نیکه ضحاک او په بامیان کې د ضحاک ښار د دغه نامه ریښه سته او مورخان هم د ده نسبت لړی اریایي نژاد ګیومرس ته رسوي او دی د جم خوریی بولي. نو دا خبره چې عربي نژاد و له منلو څخه لیرې ښکاري. په هر حال د اوستا د اشارو له مخې بیوراسپ اژدي دهکه د ښکلي بختي پر مدنیت یرغل وکړ
او څرنګه چې ایزدیپر د سلطنت پر تم یا ځلا د بریالیتوب د مارغه په څیر له جم څخه جلا سوی و، اژدحکا پر ده بری وموند او د ده هیواد یې ونیو او ده یې په ار یې دوې ټوټې کړ. دې تازي یا تازنده ضحاک د رامیشت د 19مې فقرې له مخې د کویرینتا په نامه یوه ټینګه ماڼۍ او شاهي تخت او زرینه چترۍ درلوده او د اسلامي دورې په دري ادبیاتو کې دته ضحاک ماران، ماردوش، اژدها ویل سوي دي. د اوستا له مخې تر جنګ وروسته ایزدیپر د سلطنت ځلا پر ترانینا یا پهلوي کې ورته پریتون یا پریدون وایي د پورترا یا پوزګاو پر زوی چې د جم له اولادې څخه وځلید چې پلار یې د اسپیان یا ابتین په نامه هم یاد سوی دی. د دې کورنۍ خلک کروندګر وو چې د زیاترو نومونو سره د گاو کلمه چې په اوستا کې راغلې ده یو ځای ده. پریدون د اوبو د رابلنو اناهیتا لپاره 100 اسان، 1000 غوایي او 10,000 پسونه قرباني کړل څو چې پر شیرازي دهقا بریالی سو او هغه یې وواژه او د جمشید دوې خویندې ارینوک او شنګهوک چې ضحاک بندیانې کړې وې لاسته راوستلې. د اژدحکا په مقابل کې د خلکو د خوځښت داستان چې د فردوسي په شاهنامه کې د هغو خداینامو له روایاتو څخه راخیستل سوی دی چې تر اسلامي دورې د مخه وې. داسې چې یو پش یا آهنګر چې کاوک یا کاوه نومېده د خپلې آهنګرۍ څرمن د نیزې پر څوکه د بیرغ په څیر وتړله او خلک یې پر ځان راټول کړل او د اژدها په مقابل کې یې وپارول او د هغه د تیریو پر ضد پورته سول او دا هم د هغه د کاویان بیرغ دی چې تر ډیر وخت وروسته پورې د اروپایي خلکو د بري سمبول و. فریدون په دې هڅه او خوځښت کې د پارېدلو خلکو مشر او د ده پر ضحاک باندې د خپل بري په یاد د نوروز د جشن په څیر د مهرګان د جشن بنسټ کښېښود. دیبان یې پر سر وټکول او جهان یې ونیو. د اریایي 19 په داستانو کې یو بل ته ورته روایت شته چې وایي فریدون د ارینا، تو ایرینا او سیریمنا هیوادونه پر خپلو درو زامنو ارج، ایرج او تور او سلم وویشل، خو سلم او تور د ارج سره روخه یا کینه درلوده او ده یې په نازوانه ډول وواژه. تر هغې چې د مونش یا منچوهر په نامه د ایرج زوی پیدا نسو او د ایرج کسات یې وکیښ. د دې داستان په څیر د درو زامنو کیسې نورې هم شته لکه د زردشت د درو زامنو او د تارژي تاانوس سکایي د درو زامنو او د درو پښتني ورونو لکه غرغشت، بیټني او سړبن کیسې چې د کلج دوپرانیس د استاد ژرژر دومیزل په وینا پخوانۍ اریایي ټولنه له دریو ډلو روحانینو، جګړنو او سرت موندونکو څخه جوړېده او د پخواني هند اساسي کاسټونه هم برهمنان، جګړن نجیبان او څاروي پالونکي کروندګر وو. د زردشت له دریو زامنو څخه هم مشر زوی روحاني، دوهم زوی جګړن او دریم چوپان او د اګرده کیسې پر پخواني اریایي قومونو سره ورته دي. په هر حال منچوهر د ارچ کسات واخیست، سرم او تور یې ووژل او د اریایي نژادو سهرنیشنو توراني یرغلګرو خلکو مخه یې ونیول. د ده په وخت کې لوی پهلوانان لکه کارنکاوه زوی او نریمان وازل رستم رامنځته سول چې د ارینا ځمکې د دښمنانو له شره ساتله. تر ده وروسته د اوستا په وینا نوتره یا نوزیر د ده زوی پاچا سو چې توراني افراسیاب تر 3 جګړو وروسته هغه ونیو او ویې واژه، خو له هغه څخه د نسوتریان یا نوزریان په نامه لوی کهول پاته سو چې داستانونه یې په اوستا کې راغلي دي. د نوزر تر وژنې وروسته اوزوه یا د توماسا زوی چې زو مساوي کېږي په ضاف سره
د طهماسب زوی طهماسب د فریدون له اولادې څخه تر 5 کالو پورې حکومت وکړ چې هوښیار او عادل سړی و. د دې نامه ریښه په زابل او ژوب کې سته. د پهلوانانو په مرسته له تورانیانو سره جنګونه وکړل، څو په پای کې د امو سیند تر خپل منځ ویش یا برید وټاکئ. د زاب تر مړینې وروسته د هغه زوی کراشپه یعنی د ډانګرس څښتن پر تخت کښېناست چې لسم پیشدادي پاچا و. 9 کاله یې حکومت وکړ. د ده تر مړینې وروسته افراسیاب د توراني شنګ په فرمان د هغه پر هیواد یرغل وکړ او د کرشاسپه د داستان له ختم سره د پیشدادیانو داستاني تاریخ هم پای ته ورسید. خو دلته باید دا وویل سي چې دا کرشاسپه د زاب زوی له اویستایي نامتو پهلوان کرشاسپه نریمان څخه جلا وي، ځکه چې کرشاسپه نریمان د سریسا زوی د سیستاني سام له کهول څخه و چې د فریدون د پاچاهۍ په پای او د منچوهر د کای په پایل کې زړور او بډا و. هم اصلا له پهلوانانو څخه دی، نه له پیشدادیي شاهانو څخه. د 3مې برخې پای.